د متحده عربي اماراتو او افغانستان سیاسي او اقتصادي اړیکې پیل به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورګلوۍ اړیکې لا هم پیاوړې کړي. دغه خبرې د افغانستان د متحد قومونو په نامه د ادارې مشر اجمل خان زازي له شمشاد سره په خبرو کې وکړې. اجمل خان زاده د هغې غونډې مؤسس هم دی چې پکې به امارات میشتي افغانان د متحده عربي اماراتو د خپلواکۍ ورځ لمانځي. اجمل خان زادي همدارا زیاته کړه چې د دغې غونډې موخه نړیوالو ته دا ښودل دي چې افغانان احسان هیرونکي نه دي او هر هغه چا چې له دوی سره مرسته کړې د هغوی په خوشحالیو کې ورسره ځان شریک بولي. انشاءالله ډیر ځکه د خلک به پوه شي چې افغانان احسان فراموش نه دي، افغانان همیشه د خلکو احسانونه مني او شکرګزار دي او دا به انشاءالله د افغانستان په آینده کې یو غټ رول ولوبوي ځکه چې متحده امارات الحمدلله یو غني ملک دی او د دوی سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې ډیر غټ ضرورت دی موږ ته. نو زه مطمئنه یم چې د دې یو نوی د دوستۍ پړاو به شي. اجمل خان زازي همداراز وویل چې په دغه غونډه کې د امارات میشتو افغانانو ترڅنګ بهرني میلمانه او د افغانستان حکومتي چارواکي د پارلمان او مشرانو جرګې غړي هم بلل شوي دي. تقریبا 200 شاوخوا کې افغانان را بلل شوي دي، د افغانستان نه، د افغانستان د حکومت نه او د خارج نه. په متحده عربي اماراتو کې د افغانانو د ټولنې یو تن مسؤل عبدالصمد افغان د اجمل خان زازي د دغه ابتکار د مننې ترڅنګ وویل چې په دغه غونډه کې به ټول امارات میشتي افغانان ګډون کوي او د اماراتو سره د دوی د مینې اظهار به په شاندار مراسمو سره کوي. رښتیا خبره چې وکم د دغې غونډې ابتکار زه ځان ته نه بخم، هغه اجمل خان زازي چې موږ ته دغه خبرې مشوره موږ ته راکړه، موږ د سره ملاتړ وکړو، قومونو مشرانو سره مو وکتل، ټولو ډېر په جذبه او په یوه غږ دا خبره وکړه چې موږ ټول تاسو سره یو، انشاءالله د امارات دوستي او د امارات د جشن ورځ به موږ په ډېرو شاندارو مراسمو لمانځو. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې په اماراتو کې افغانان د متحده عربي اماراتو د خپلواکۍ ورځ په دغه راز بې مثاله توګه لمانځي. متحده عربي امارات یو 40 کاله پخوا خپلواکي واخیسته او نن د نړۍ د ټولو ستر سوداګریز مرکز څخه ګڼل کیږي. نسیم پښتون، شمشاد تلویزیون، دوبۍ.